نو هر کله چې موږ ته علما متوجه شي، زموږ هدایت ته متوجه شي، زموږ غلطۍ ته متوجه شي، موږ ته توصیه وکړي، الله جل جلاله به موږ د دې په توسط باندې د ورسوي. دور مختار کې تاسو دا عبارت لیدلې دي قدرمنو شیخ کرامو، لولا العلماء لهلك الامراء. که چیرې علما نه وای د عمرا به هلاک وای. د ظلم مخه ستاسې په توسط نیول کېږي. موږ چې شفقت پر ولس باندې کوو دا هدایت ستاسې په توسط کېږي. عدالت چې په مځکه کې نابسېږي ستاسې په توسط کېږي. نو د الله په خاطر باندې موږ ته متوجه سي. او دوهم طرف ملت ته متوجه سي. دا مسلمان ملت په 20 کلن جهاد کې ډېرې قرباني ورکړې، ډېرې ستړیاوې یوړې، ښه حمایه د جهاد یې وکړه. اوس داسې پېښه نه سي خدای مه کړه ته چې د ملت او یا د دې نظام د مسؤلینو په مابین کې دا محبت او اخلاص په 20 کاله کې جریان کې درلودی، دا د مابین لاړ نه سي. ملت ته هم دا خبره ورسوي د دې نظام اهمیت، د دې مسؤلینو شان او د اسلامي نظام قدر او عزت، د اسلامي امیر بیان، د اطاعت بیان، دا هغه څه دي چې د ملت ورته اړتیا لري. ستاسې قدرمنو شیوخو په توسط باندې کېدلی سي چې د ملت او د امارت په مابین کې دغه پیاوړی تعلق چې اوس موجود دی، الله جل جلاله یې همداسې وساتي او نور پسې کوي.